یو شمېر جلال آباد ښاریان د مسؤلینو هڅې ستایي چې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانیو ارزښت ساتلی او په خبره یې دې سره د لومړنیو خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمښت راغلی. ننګرهار کې د وړو پلورونکو د اتحادیې مشر حاجي شریف او د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی احمد دین وایي له کومې ورځې چې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په مقابل کې پورته شوی نو د یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمښت راغلی او په خبره یې مسؤلین باید د افغانیو ارزښت لوړ ساتلو کې خپلې هڅې لا ډېرې کړي. ډېر کته سوي اوس نن مثال که زه درته ووایم چې دغه اوړه موږ ته په 1400 تمامیږي او موږ لاس کم یا لاس باندې 1400 خرڅوو. که د سالنګ لاره په خیر سره خلاص شي اوس هم کار له خیره تکمیل ده خلاصیږي به په دې لنډ ورځو کې نو 120 یا 150 روپۍ نرخ نور هم ټیټېږي او موږ د حکومت نه دا تقاضا لرو د ملي بانکونو نه د عمومي ملي افغانستان بانک نه چې همیشه افغانۍ همدغسې کنټرول کړي. دې سره زموږ ټول اقتصاد ښه دی. اوس یو غریب سړی 100-200 پیدا کوي اوس بیا الحمدلله یو څه وړه هم پې کېږي او بوره هم پې کېږي. په ټول جنسونو کې تغییر راغلی الحمدلله. وړو نه نیولی تر بورې او تر غوړې ته هر شي پورې ښه شوي دي. ډېر نرخونه اوس ډېر فرق راغلی دی. په همدې حال کې د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختي جان مراد وایي د نرخونو د کنټرول برخه کې خپلې هڅې دوامداره ساتي او په لوړه کچه کار روان دی تر څو د افغانیو ارزښت په زیاتېدو سره نرخونه لا نور کنټرول شي. د دې د کنټرول لپاره په ولایتي سطح باندې یو کمیسیون جوړ شوی دی چې هغه هم څار او کنټرول ترسره کوي. موږ په همدې اساس باندې نن تقریبا د 90 اصل صنفونه چې په دغه ښار کې له موږ سره دي د دې ټولو دوی راغوښتي دي چې نن دوی سره په دې اړه باندې خبرې وکړو. په دې باندې په لوړه کچه باندې په مرکزي سطح باندې په دې باندې کار روان دی. که خدای کول زر به په دغه برخه کې په دې نرخونو کې تغییر راشي. باید یاد شي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په بېسارې توګه لوړ شوی او خلک هیله مند دي چې دې سره به په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې تر پخوا ډېر کمښت راشي.